بابا تا ته ما څو پیرې وې چې په دې سرکاري سړک مو درېږه خو تا نه په خبره پوهېږي نو بچې ډېره غریبي مې ده چې په سړک نه ودرېږم نو چېرته به ودرېږم بابا بس پر اثر نه کې ډېرو خو د بره نه اډر دی چې یو ګاډی به په سړک نه پرېږدي یا بچې زه خو ډېر غریب یم زه کوم ځای کې سبزي خرڅه کړم ډېره لاچاري مې ده بچې بابا ته په خبره اړه پوهېږي نو ستا د دې ګیره ګوره ما ډېر خاطر وکړو اوچت که لږ راسه یا بچې دا زما ته به چورې سختي یا بچې سوال درته کوم یا بچې دې کې زما ته به چورې سختي مرګي الزوی راته په کټ پروت دی پلار د مور څو سوال جواب ورشه ماشومه پلار ته ول سوال جواب وکړه بابا ډېر زیات سخت ماما غم مه کوه مې د ډاډۍ ځای لیدلی دی ګل ماما ازوی باندې د څه چل شوی خدای مه که مړ کېږي کور ته راشه بچې یا الله جولای کې مې خیر واچوي یا الله زوی مې ښه کړي یا الله زوی مې ښه کړي یا الله خدایه پاکه ما سره خو جیب کې روپۍ نشته زه به دا زوی په څه کې وړم خدایه ما سره خو روپۍ د کرې نشته لاس ګاډۍ کې به یې یوسم دا ولې روپۍ ګل ماما دا زوی خو ټول شین ګوشین دی او چېرته یې بوځې یا بچې دا زوی مې ډېر زیات بیمار دی ګردې یې ختمې دی هسپتال ته مې روان کړی دی نو په ګاډي کې به دې چولې و که نه نو تا خو په ګاډۍ کې روان کړی دی
بچې په جیب کې مې یوه روپۍ نشته د ګاډي وس مې نه کېږي. یاره کاکا تا ته خو ما ویلو چې د ژویلې ګردې مکمل ختم دي ده له اپریشن وکړه تا تر اوسه پورې د دې علاج نه دی کړی. ډاکټر صاحب په زړه مې ډېره زیاته سخته ده نو پیسې ما سره دونه کم دي ډاکټر صاحب چې د دې علاج مې څه وکړم. کاکا ته ولې نه پوهېږې د ده د اپریشن دپاره پیسې ضروري دي د ده دواړه ګردې ختمې دي ته ولې نه پوهېږې؟ ډاکټر صاحب په هر څه پوهېږم خو تش لاس مې دشمن دی ډاکټر صاحب. زه د خپل زوی دا سخته نشم برداشت کولی خو څه وکړم. کاکا حوصله وکړه زر تر زره لاړ شه او دلته د پیسو بندوبست وکړه شابه چې اپریشن ولې وکړو شابه. زه به خیر غواړم زه به خلکو ته جملې غوره کوم. مه ضایع کوئ زر ورشئ. شکر دی چې خاوند زما په سلا دی ځینې هغه سقر او مریض خو یې راته په سر دیره کولو وایي ما نه خو ایر دي زما چې خپل مور او پلار سره لږې خبرې وکړم موبایل مې چارج شوي. دا خو مې پلار دی.
چې ما خو درې ډېره منډه وهله خو زما اواز څوک هم نه اوري بچې که دا سخته اخیستې کېدې نو ما به ستا نه ټوله سخته اخیستې وه او په خپل سر به مې ایښې وه واه مولا واه زړه خو دې نه ده چې پوچه وسوځي زما په بچې ډېره سخته ده زما په بچې ډېره سخته ده خدایا بچې دا ته چې مور بیا چېرته تللې ده ماما کړه څه دومره بدنصیبه زوی یم چې موټر شته کور شته هر یو څیز شته او خپل پلار ما 15 لکه روپۍ ورنه کړلې زه ځم هسپتال ته او 15 لکه روپۍ ورکوم او زما رور دی بچې که مور دې راغله که نه زما تپوس یې کو ورته یې ویې هغه هسپتال ته دی ښه ډاکټر صاحب زما زوی خو ټوله د خیره ښه دي لږ ارام ورغلی دي کاکا ښه نه دی او اوده نه دی حالات یې ډېر خراب دي څه پیسو انتظام دې وکړه که نه پیسو ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب کاکا په دې نه کېږي دا څه پیسې دي هغه ته ډېرو پیسو ضرورت دی که چې زندګي یې بچ شي ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب دا پیسې ماله خلکو په خیرات کې راکړي ما خپل زوی له خیرات وغوښته خو زما زوی زما د زوی په قسمت کې ژوند نشته زه پیسې د کوم ځای نه راوړم د کوم ځای نه راوړم کاکا په جړا او په انګولا کار نه کېږي د ده اپریشن ډېر ضروري دی اوسني نه کار والی چې هر ځای نه پیسې را پیدا کړه چې د ده زندګي بچ شي ډاکټر صاحب زه د چا نه پیسې وغواړم دوه زامن مې دي لکپتیان کروڑپتیان دي ما ورته ژولې وغوړولې چې زما د بچي اپریشن دی ماله د 100 روپۍ راکړې اوهو کاکا ستا دوه زامن نور هم شته هم مالدار دي په هغې کې هم ته خیر غواړې کاکا دا راته ووایه چې دا رور د هغوی پر کټې دی نه ډاکټر صاحب خپل نور یې دی خو هغوی د خپلو ښځو نه ډېر مجبور دي ما سره څه امداد نه کوي یا الله جوړه کې خیر ورکړي ډاکټر صاحب مریض حالات ډېر سیریس دي لږ زر راشئ صحیح ده اوکې
راته څه کې بای ته اینې نه چې زه چمن اوبه کومه ولې خیر دې څه دې وې او خیر دی یو خبره مې ورته کوله چې هغه پلار مې نن ډېر په دې زړه راورېږي بس که خواره جګ جوړ دی د سنډه عمره غټ دی نه خوله سمه خوځه وه زما پلار دی او مور ورور مې د پلار سره ډېر زیاتې وکړو څه لرګې دی او پسې راغښتې دی ښه خوشحاله دی خپل کور پلار سره ما د لرګي نه هم زیات بد سلوک کړی دی هغه ما نه 15 لکه روپۍ د اویس علاج له غوښتې او ستا په وجه ما ورنه کړی ولې ما درته څه ویلي دي خو تا وی چې ما له پې کالي جوړ کا نو هغه دې راله کم جوړ کو چې په ما روبونه اچې ښځې په ډېرو قصو دې نه پوهېږم زما پلار له مې ارور مې مرګ یل پروت دی او د المارۍ نه 15 لکه روپۍ اخلم ځان سره پلار له زما ډېر د هغه پلار او معذور ورور ګران دی انا لله و انا الیه راجعون کاکا ستا زوی د پیسو د لاسه په دې دنیا کې پاتې نه شو سلکه اوس ستا زوی د دې دنیا نه لاړه بچے باپ کا واسطہ دپارا ایسا مرکڑے شو بچے ایسا بچے ڈیر پساتے گرانا ناڑی بچے ڈیر پساتے گرانا یا اللہ ایسا منا چالا مرم کی چلکا دا مالے رکھڑی بابا ما 15 لکه روپۍ راوړي دي اوس به مې د اویس علاج کوو اویس کی مرشد تاسو 15 لکه روپۍ راوړي دا ستاسو ورور نو دا پرکټې وو تاسو د ښځو دپاره تا د ښځې ومنله ماله دې پیسې رانکړې او زما زوی د دې دنیا نه لاړ اوس په پیسو څه کومه زما ورکوټې زوی ستاسو د لاسه لاړو ما لیدلې ما چې د جومات مخې ته خیر غوښتنه ته د اوس په ما تېر شوې تا له حیا کړدله چې زما دا پلار خیر غواړي یا الله داسې اولاد چاته ورپکې لکه دا ماله کې راکړي دي ای خلکه د خدای دپاره د خدای دپاره د خپلو ښځو ومنئ هر څه راپېښې خو مور او